سلامونه ستړي مسئ د بادامه وطن د یوټیوب چینل لیدونکو هرکلی درته وایم ښه راغلی د افغانستان د ځوانو ستورو له ډلې کوم چې د افغانستان د راتلونکي ځلانده ستوری دی فرهاد مومند نن به زموږ او تاسو د خپرونې میلمه وي دی چټکه توپ اچونه کوي د افغانستان لپاره یې په ډېرو لویو سیالیو کې په داخلي کچه باندې غوره او بهترین کرکټ کړی د ده په راتلونکي هیلو باندې ترڅنګ یې د په کرکټ باندې په اوسنیو بوختیاو باندې او د یو چټک توپ اچوونکي په ټولو خصوصیاتو به ورسره بحث کوو خبرې به ورسره کوو په دې لازمانتیا مو وکړئ راسره پاتې سئ مومند ستړی مه سئ هرکلی ډېره مننه د بادامه وطن یوټیوب چینل څخه چې دلته راغلل او موږ یې د میلمانه کړلو ډېره زیاته مننه کوو چې ځان یې زحمت کړ دلته راغلل او موږ سره مرکې او پروګرام برابر کړ ډېرې مننه مومند صاحب وروسته له شپږیزې په څه باندې بوخت یې شپږیزې څلوېښت نه پس مو تمرینات څنګه روان دي د شپږیز نه پس چې موږ ته ننګرهار ته راستانه شوي نو فرست کلاس سیالي را روان د افغانستان د کورني کرکټ ټولې سترې سیالۍ څلور ورځنۍ سیالۍ دي چې هغې دپاره موږ 13 ورځې یو ټسټ هم ورکړه پاس هم کړه فټنس ټسټ هم موږ نه واخیستل شو د هغې دپاره موږ لګیا ځان عیارو هغې د میچونو دپاره په سور بال باندې ټارګېټ بالینګ کوو نیټ سیشن یې کوو ترڅنګ فیلډینګ کوو زیات فوکس هم چې دی فټنس دی ځکه څلور ورځنۍ سیالۍ چې دي هغه بیا څلور ورځې وي او د ورځې کم از کم 90 اوره وي نو ډېر زیات فټنس غواړي او کوشش کوي چې هغې دپاره خپل ځان ریدم کې راولي ډېره ښه ده یو چټک توپ اچوونکی باید کومې ځانګړتیاوې ولري تر څو پورې دی د یو هېواد ښه استازیتوب وکړي د نورو هېوادونو ته په کتو زموږ هېوادونو ته په کتو دلته کرکټ لږ سلو دي نو همدې وجه ده چې ازبالان په ډېره مشکله پیدا کېږي ازبالر دپاره په کار دي چې کم از کم باید ښه انرژي ولري د ورځې باید خپل روټین پوره کړي جیم حرکتونه ترسره کړي باید په هفته کې 3 یا 4 ورځې کم از کم د باډي بلډینګ فټنس جیم ترسره کړي چې هغه کوم مسل چې دی عضلې چې هغه قوي نو بالینګ ورته به اسانه وي نو باید ښه رن اپ ولري یو ښه بالر هغه چې ښه رن اپ ترڅنګ ښه جمپ ولري ښه سټایل ولري کله چې رن اپ جوړ شو دا د کرکټ پاس بالر لپاره یو بنسټ دی ځکه چې پاس بالینګ رن اپ داسې یو شی دی لکه کورس جوړی او سنکاري ورته وکړي نو باید تاداوي قوي وي بیا هغې نه وروسته جمپ او سټایل او دا نور فالو ترو او دې شیانو کې کار کول دي نو یو ښه بالر جوړېدل دپاره غواړي چې ښه بالینګ ترسره کړي باید کم از کم د ورځې نیم ساعت یا 45 منټه فول جیم ترسره کړي او 2 بجو نه تر 1 بجو تر ماښام پورې باید دا سټریچنګ بالینګ هر څه ترسره کړي نو ډېر فوکس دی باید بالینګ ته وکړي غلطو لارو نه دي ځان وساتي انشاءالله غټ کرکټ به ترسره کړي یو بله موضوع باید ووایو فرهاد درسونه مو چېرته ورسول ځکه تاسو خو هغه وخت کې د مکتب شاګردان وئ پوهنتون دې شروع کړی ورځې نه ورځې کرکټ دې یوازې ژوند ګرځولی باید سره خبر شو د ښوونځي څخه فارغ شوی یم د پوهنتون مې 2 سیمسټره ویلې د کرکټ د وجې مې هغه هم پرېغوسته ځکه کرکټ سره نه کېده زه به سهار وخته 5 بجې نه تر 8 بجو پورې پوهنتون کې وم په التقوا په پوهنتون اقتصاد پوهنځي کې وم نو کرکټ او هغه سره نه جوړېدل بیا هم هغې ته د پای ټکي او خپل کرکټ او جیم فټنس ته مې توجه زیاته شوه ښه ډېره ښه ده د فاست بالینګ دپاره چې کوم سپیشل کلاسونه لري نه لري کوم ځانګړی کوچ چې هغه دوامداره کار در سره وکړي ځکه دا خو یوازې په عامه اصطلاح باندې په عامو ځایونو کې ښایي دومره خاص څه ترلاسه نه کړي بالکل زما مشر ورور همایون مومند چې کله ما کرکټ نه کوه هغې هم کرکټ کړی دی تر افغانستان A ټیم کیمپونه یې ترسره کړي ننګرهار ولایتي او د سپین غر زون نه کرکټ کړی دی تر 2014 پورې بیا د اقتصادي مشکلات د وجې کرکټ پرېوسته او ما ته ویل چې ته کرکټ سټارټ کړه نو که هر رقم ستونزه چې وي که میچونه راځي کم مشکل پیدا زما بالینګ کې نور کوم مشکلات چې پس بالینګ کې پیدا شي بغیر د بالینګ نه په کرکټ کې او په عام ژوند کې چې کوم مشکلات نو زه مې د خپل ورور سره مشوره کوم هغه راته لارښود کوي لار راته ښیي او تر دې مهاله چې کوم لارښوونه هغې راته کړي زه ښه روان یم یو څه چې باید ووایم البته که غیر مناسبه نه ګڼئ په شپږیزه کې د سپین غر سره تاسو په نوملړ کې وایي خو اما چانس تاسو ته درنغی له پیله فکر په کار نه و چې باید یو بل ټیم سره وایي چې پس بالینګ کې تاسو ته چانس درکړی وي ځکه 7 سیالۍ یا 8 سیالۍ ستا په مخکې تېرېدونکي وي مګر تا لپاره فرصت پکې نه و سره دی چې تاسو نه که ووایو د ملت په کچه باندې ښه لوبغاړي ته داسې نه چې دوی ستاسو په استعداد باندې سترګې پټې کړي خو دغه ټیم کمبینیشن ته اوله کې متوجه نه وئ داسې کار چې زموږ په ټیم کې پس بالران ډېر زیات و بیا موږ سره کپتان او کوچ او سینر پلیران هم وویل چې ټول کان باندې به لوبې کوو کم از کم 2 یو لوبه ټولو ته ورکوو بیا چې کله موږ پلی اپ ته کوالیفای کوله نو هلته بوس لوبډله او کابل لوبډله موږ پسې ډېر نږدې وو ځکه هغوی شپږ اته پوینټ زموږ هم 10 پوینټ که چېرته موږ دا روانه سیالي بایللی وی د بوس 2 لوبې پاتې او د کابل یو لوبه پاتې نو شاید هغه موږ نه بیا پلی اپ کې مخکې شوی وی پلی اپ کې بیا 2 سیم فاینل ترسره کېدلي بس هلته یو داسې مس انډرسټینډینګ ترسره شو ځکه هلته داسې و چې موږ یو سیالي لرله نور ټیمونو 2 سیالۍ لرلې
نو هغې اومه سیالۍ کې ما د فرصت او چانس راکاوه خو بس دغسې یو مشکل پیدا شو هغې نه مخکې یو سیالي موږ بایللی او د هغې د وجې بس زما تر څنګ څو لوبغاړو نور ته هم چانس پیدا نه شو انشاءالله آینده کې به کوشش کوو چې نورو ټیمونو سره ولوبېږو او چانس موږ ته برابر شي مهم هم دا وه ځکه هلته هغه سیالۍ په تلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه باندې وي تر څو پورې ستاسو سره استعداد او وړتیا نه افغان مینوال خبر شي تر څنګ هغه څه چې ستاسو په زړه کې یو هدف دی هغه به یې ترلاسه شوی وای یو بله موضوع فټنس دوامداره ساتئ بالکل د اکیډمیانو کې خپله فټنس تر څنګ نور هلکانو ته هم ټول هر وخت دعوت کوو چې فټنس په کرکټ کې زیات فټنس مهم دی ځکه بیټینګ او بالینګ او فیلډینګ چې دی په فټنس ترسره کیږي او فټ لوبغاړی هغه وخت کې جوړېدی شي چې ته ریګولر کرکټ ته راشې کم از کم ما د وخت هم ویلې چې باید 3 یا 4 ورځې هارډ ورک جیم ترسره کړې تر څنګ لانګ سپرنټونه ووښې او بالینګ زیات ترسره کړې فیلډینګ ترسره کړې نو فټنس ډیر زیات مهم دی او د فټنس تر څنګ په خپل کرکټ ته فوکس کله چې ته کرکټ کې نو باید ټول توجه د کرکټ ته ځکه کرکټ داسې یو لوبه چې تا نه دوامداره فټنس غواړي که ته فټ نه یې چې څومره ښه لوبغاړی شي نو مشکل لږ مخکې لاړ شي یو بله مهمه خبره به دغه لویو کیمپونو چې کله کله تاسو ته ځانګړی وخت درکوي چې باید تاسو سیشن کې بالینګ ترسره کوئ ګټه یې څومره ده بیا وروسته څومره فالو کوئ څه زده کوئ ورنه دا ډیر مهمي ځکه یو نوی پلیئر دپاره چې کله یو ځای ته راشي نو په نیټ سیشن کیمپونو کې بالینګ کوي یا په غټ لیول لکه شپږیزه فرسټ کلاس کې کومې ستونزې چې وي هغه بالر خپله یو بل بالر ته چې وګوري خپله پوهېږي چې دا څنګه داسې ښه بالینګ کوي یا ښه کرکټ کوي زه یې ولې نشم کولی بیا ځي هغې سره مشوره کوي چې دا کومه څه کېږي نو هغه ورته ښه لارښود کوي چې په دې روانه تېره شپږیزه کې موږ سره پاکستاني لوبغاړی میلمه آصف افریدی و چې فکر کوم موږ سره اته که 9 ورځې تېرې کړلې چې واقعیت د کرکټ ډېرې خبرې مې ترې زده کړلې او کوم کرکټ چې د هغوی پسبالران ترسره کوي او اوس فلحال د پسبالینګ کوچ هغه شانټر د کومې لارښوونې چې پسبالران ته کولې او کړي دي هغې موږ ته ځینې را په ګوته کړلې او ځینې انشاءالله موږ سره رابطه کړي او آینده کې به ترې فرصت وي ګټه به ترې اخلو داسې آنلاین زده کړې نه استفاده کوئ په ویډیو شکل باندې د ځینو پخوانیو ته بچوونکو یا اوسنیو چې د هغوی اصلي د بالینګ هغه ویریشن څه د هغه بدلون چې راولي ما اوس دغه شاکه په ډېر لوبغاړي ولیدل چې دوی هم د پاس بالینګ کې دغه چینج اپس دومره ښه کوي چې آپ کټر لیګ کټر نکل دوی داسې بالینګ کوي چې ته متاثره کوي هغه بدلون مو کوم ذره په ذهن کې شته او ځان مو تیار کړی د پخواني بالرانو ویډیوګانې دومره خاص زه نه ګورم په فلحال چې دی کوم نن سبا چې ښه کرکټران ښه باز بالران دي نو پاکستان لوبډلې سره 140 پلس 150 کې دي 150 کې پاس بالران دي نو زیاتره زه هغه فالو کوم په تیرې ایشیا کپ کې ما ټول فالو کړل واقعیت چې ښه بالینګ درسره کوي که نسیم شاه دی که حارس رؤف او که حسنین شاهین شاه هغه بالران دي چې 150 150 سال کې بالینګ ترسره کوي سیاست او هغې خپل کار هغې سره موږ دومره خاص رابطه نه لرو خو موږ صرف د هغې فالو کوو او کوم زده کړې چې هغه ترې نقل کوو او راپورټوي او زده کوي نو کله چې غواړي یو ښه بالر ځان نه جوړ کړي نو پاکستان پس بالران نن سبا په دنیا کې ښه بالینګ ترسره کوي هم د پیس نه هم فټنس نه او هم ویریشن لري چې حارس رؤف 103 پاونډز کې بالینګ تر څنګ ښه بلاکر ښه چنجاپیس او شاټ پیټ هر څه منظم دي نو هغې ته په کتو هغه چې فالو شي نو شاید یو ښه بالر نه جوړ شي کوم یو د ځانګړی پکې خوښ کړی و که نه عموما چې کرکټ کې کوم ښه پسبالري زما ټول خوښېږي که هغه د پاکستان وي که د هند وي که د اسټرالیا وي که زموږ خپل د افغانستان وي چې نن سبا فضل حق فاروقي واقعیت ډېر ښه بالینګ ترسره کوي هغې هم زیات زه فالو کوم نو کوم بالر چې ښه بالینګ کوي نو زه هم غواړم چې هغې غوندې شم او کوشش کوم چې هغې نه ښه کرکټ ترسره کړم نو کوم بالر چې ښه بالینګ کوي او شی چې ښه زده کېږي هغې نه زه ډېره زده کړه کوم او هغه ډېر فالو کوم ډېره ښه ده داسې عام ژوند ته به راشو چې کورنۍ څومره ملاتړ کوي لاسنیوی کوي نه کوي سپورټ یې څنګه تر څنګ اقتصادي حالت ځکه دا خو مقابله او ایپټ غواړي د کورنۍ له خوا نه دې حال ته را رسېدلی یم چې کله اکاډمي ته را نه شم یا مې ورور یا مې پلار څوک خبر شي نو بېعزته کوي مې چې ما ته وایي ته څنګه بې ځایه ګرځې او اکاډمي ته نه ځې ان تر دې چې د ګزار کله کله پلار باندې ګزار هم کړی د ډېرې غوسې نه چې ته ولې اکاډمي ته نه یې تللی نو جیم او اکاډمي ته چې لاړ شم بېرته چې راځم حتما پوښتنه راکړئ چې شی دې وکړل چې ماښام زه کور ته لاړ شم نو که ورور مې که پلار مې حتما پوښتنه کوي رانه چې ته څنګه شی دې وکړه چې شی دې ونه کړه یو ځل پوښتنه کوي لکه ښوونځي ته چې ماشومان لاړ شي بېرته چې کور نه راځي نو حتما ته مور او پلار پوښتنه کوي نو ما نه لازمي پوښتنه کوي بیا چې کله میچونه نو مور او پلار مې د دعاګانو تر څنګ هره ماښام یو ځل پوښتنه کوي چې ته څه دې وکړه څه دې ونه کړل
نو واقعیت کور له خوا نه 100% کې سپورټ کېږم او شی چې د وسه کېږي زه تشویق کړی یم او د ملګرو له خوا نه ملګري خو باچایان دي ستا تر څنګ نور دلته کوم ملګري چې دي هم په سوشل میډیا کې تر څنګ یې په عام ژوند کې چې کله زه مثال تېره شپږیزه کې ما د چانس میلاو نه شو نو ټول یاران دوستانو دا یوه خبره کړل چې هېڅ خبره نشته وخت دې راځي او محنت به کوې او زړه به نه بایلې نو په سوشل میډیا کې عام ژوند کې مخامخ لایف ژوند کې ټولو تشویق کړی یم ان تر دې چې په اکاډمي ته زه راشم دا جونر پلیران هم ما تشویق کوي ډاډ راکوي ټول لکه د وړو ورونو غوندې که مشران یې راته د مشرانو د کشر ورور په صفت باندې تشویق کوي که واړه وي هغې ما ته د کشران وي لکه د کشر ورور په رقم باندې تر څنګ یې بهر چې کوم ملګري وي دا په سوشل میډیا کې لږ فالوور زیات لري دوی نه ډېره مننه کوم هر وخت تشویق کړی یم او دا د دوی یو احسان دی په ما باندې کور آباد چې موږ غوندې خلک د الله تعالی یو احسان په دوی باندې کړی چې موږ غوندې خوار او غریب خلک سپورټ کوي او زه د الله نه ډېر شکرګزار یم چې داسې یاران دوستان الله تعالی ماته راکړي دي ډېره ښه ده کوم اکاډمي کې که ته معلومات ورکړې ښه وي چې او تمریناتو نه راځي د ګلبهار کرکټ اکاډمي فعلا په افغانستان کې د هر رقم سهولت نه فل برخمن ده تر څنګ چې دلته موږ مین وکټ لرو کم از کم 10 یا 8 9 پورې زما په خیال په دې شان زه پوهېږم همدومره جریبه ځمکه ده نو دې کې فټنس هم ډېر ښه ترسره کېږي مین وکټ لري 10 د نټ ور سټیشن دي چې شاپ 4 دي پکې شپږ کې سیمټ دي تر څنګ 2 نورې سیمټ وکټ باندې کار روان دی بل تر څنګ جیم فټنس زایم لري او هاوز او د مانځه لپاره جدا ځای لري نو هر شي نه برخمن دی نو زه پکې تر دې مهال ډېر راحتمند یم او ډېر خوشحاله یم کوم سهولتونه چې کرکټر ته د نو افغانستان په سطحه دي نو د نورو اکاډمیانو دلته ښه دي او عموما ټول اکاډمیانې ښه دي خو د هغې په سطحه باندې بیا دا لږ بهتره که ډارېږې نه یو ښه پیغام دې ووایه کرکټ بورډ ته د ډار خبره شته دی نه ځکه کرکټ بورډ تل موږ ته سپورټ کړي او کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه کوم چې په 2022 کال کې تر دې مهاله ډېر یو ښه کرکټ روان کړی دی چې د ګریډ 2 او ګریډ 1 نه رانیولې نو چې 3 ډی د زرغونجام او شپږیزې او اوس لیسټی او فرسټ کلاس را روان دي د فلحال د انټر کلب سیالي چې دا په کرکټ کې ډېر زیات مهم رول لري هغه لوبغاړي چې نوی کرکټ شروع کړی او لږ وختونه کېږي مثال چا 2 کاله کېږي چا 1 کال کېږي ابدیز څخه راښکاره کېږي او بیا مخکې راځي دا یو ډېر یو ښه اقدام دی د ټول افغانستان لپاره ځکه زه فیسبوک او دې شیانو کې ګورم جوزجان او غزني چې په داسې یو ساحو کې کرکټ روان دی چې هېڅ د کرکټ دپاره مناسب نه دی خو بیا خوشحاله په دې یم چې په نورو ولایتونو کې کرکټ شروع شوی دی او ان تر دې چې شاید په نورستان کې هم سیالۍ ترسره شي د نورستان ولایت نو ډېر زیات ښه ماحول یې جوړ کړی کرکټ بورډ او په دې هیله چې د 2030 کې له دې څخه هم بهترین شي او نور هم کرکټ زیات کړي او په افغانستان کې او بیا په خاصه په ننګرهار کې چې زه خپله کرکټ ډېر زیات فالو کوم او سپین غر کې نو واقعیت کم از کم دلته د یو 1.5 پورې پلیران کرکټ کوي او په هر یو کې بیل بیل ټیلنټ دی نو کرکټ بورډ نه زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تر دې مهاله ډېره توجه کړې د لوبغاړو ته باید نوره توجه مو کړي او د نوي لوبغاړو لپاره یو داسې فرصتونه برابر کړي بالران لپاره داسې فرصتونه برابر کړي چې بالران را پیدا کړي او نور خارجي هیوادونو ته ولېږي او په دې کار وکړي تر څو افغانستان د پاینده کې یو ښه نتیجه ورکړي زه به لږ وضاحت ورکړم هغه به دې لپاره چې ملګري ونه وایي لوبغاړي د کرکټ بورډ سره قرارداد بڼه باندې تر څنګ د دوی هغه لاس لاندې خلک دي همدغه زندګي او ژوند د ځینې خبرې ښایي ونه شي کولی خو دا باید هیله نه کړو چې کله د تیزو توپ اچوونکو هغه لړۍ دوی پیل کړې وه چټک توپ اچوونکي دوی یو پروګرام برابر کړ کرکټ بورډ خو څنګه چې لازم و هغسې تعقیب نه کړ همدا فرهاد مومند او زید شیرزاد او همداسې توپ اچوونکي پکې وو چې حتی دوی سپیډ څه نه 440 ته نږدې وو کولی شو چې د افغانستان استازیتوب وکړي خو هغسې ونه شو په کار دا و چې باید دوی د تعقیب کړي پرله پسې سره له دې چې د ملي ټیم نه وروسته د A ټیم نادرکي دا ښایي چې نوي لوبغاړي باید چېرته ولوبېږي او چېرته راسي ورپسې د 30 کلنو ټیم هغه باید چېرته ولوبېږي چېرته راسي او دومره هم موږ ته معلومات شته کله چې لوبغاړی چټک توپ اچوونکی زخمي کېږي یا مشکل ورته جوړېږي وروسته یې د بیک اپ دپاره دوی هغسې ملاتړ نه کوي څومره چې اړتیا ده ځکه وایي چې روغ زما یو چې روغ چې رنځوري به د مور او پلار دا هغه تګلاره ده چې ممکن دغسې لوبغاړو زړه مات کړي فرهاد مومند ښایي ځینې خبرې ونه شي کولی دی به نه غواړي چې ویې کړي ځکه دوی اداره ده باید ملاتړ یې وکړي ورسره ودرېږي او دوی خپل ژوند ته باید متوجه شي خو اصلا په کار دا ده چې د دوی د دومره مینې سره د کرکټ بورډ د ادارې د احترام سره
د دوی هغه اصلي موخې چې دي د لوبغاړو دپاره فزیکل فټنس سیستم برابرول، په خارجي هیوادونو کې ځانګړي کیمپونه ورکول، هیڅ مشکل به نه وي. هر ځای کې کولی شي 15 تر 10 لوبغاړي چې کوم چټکه توپ اچونه کوي هغه وباسي دوی، او بالاخره په لږ لږ سره دوی دغه لوبغاړي ځای ته راولي. سره له دې چې د دې لپاره اوپن ټرایل واخیستل شو، 14 لوبغاړي که تر 15 پورې پکې انتخاب شول کوم چې د دې مستحق وو هغه باید بیرون لګېدلي وای تر څو پورې هغه ځای ورته ونیسي کوم چې د افغانستان د کرکټ ټیم همدا اوس د پاس بولینګ نه ځورېږي، یا فضل حق فاروقي ته مثلا د دوی سترګې وراوړي، یا نوین دی چې د بولینګ هغه پیس ټول د ښکاري چې هغه څنګه چې په کار ده هغسې نه ده. اوس ورلډ کپ کې زموږ اړتیا وه چې د استرالیا په پیچونو باندې موږ ښه پاس بولینګ سره لرلی، اوس په کار چې پخواني لوبغاړو ته توجه وکړي. عموما د پیغام دی اورم پیغام مې عموما ټول افغانستان خلکو ته دا دی چې تعلیم دې ترسره کړي، ځکه افغانستان د تعلیم د وجې نه ډېر زیات کړېږي. هغه کوم سهولتونه چې په خارج کې دي د افغانستان کې دي دا ټول د بې تعلیمۍ د وجې دي. تر څنګ د غلطې لارې زه چې ډېر زیات فالو کوم، فلحال افغانستان ځوانان په زیاتره په قیرونخانو او په دې ځایونو کې ناست او مزې او چړچې کوي او ژوند یې تباه کړی وي. همدې قیرون نه وروسته بیا په غټو غټو مشکلاتو سره اخته کېږي. نو دې څخه د ځان وساتي او تر څنګ د نشهیي توکو نه د ځان وساتي، ځکه چېرته دا واړه نشه دوی ترسره کړي نو په غټو نشو اخته کېږي. تعلیم دې توجه وکړي او سپورټ دې ترسره کړي، او هغه څوک چې کرکټ کوي په داخل په افغانستان کې نو باید کم از کم خپل وخت چې ضایع کوي نو باید وخت یې ضایع نه کړي او محنت دې وکړي، تر دومره محنت دې وکړي چې الله تعالی ځان سره ووایي چې دا لږ دومره محنت کوي باید ته چانس ورکړم. او تل دې په الله تعالی پوره عقیده وساتي او الله تعالی هغه غني او هغه غیرتي ذات دی چې ته پې عقیده ولري او ته تې وغواړې درکوي. نو خپل کرکټ دې ښه په فوکس سره ترسره کړي او دومره محنت دې وکړي چې خپل محنت دې ته غم شي، دا محنت مخکې راولي. نو زما هم دغه پیغام دی چې غلطې لارې دې پرېږدي او را دې شي خپل تعلیم او سپورټ دې ترسره کړي او خپل ځان دې یو هدف ته ورسوي. ډېره ښه ده. څلور ورځنۍ سیالۍ را روانې دي، د دې لپاره که څه هم هغه تیر په څېر باندې به نه وي، ولې لوی علت دا ښکاري چې د افغانستان د کورنۍ کرکټ زیاتره ځلانده ستوري په بهرنۍ هیوادونو کې اوس دي، اول د کرکټ کوي په هغوی کلبونو کې لوبېږي او ملي ټیم هم دغه سفر ته روان ده. ممکن دومره رنګینې نه وي په داسې اتلانو باندې چې زما تر څنګ ناسته فرهاد مومند دی د ورته اتلان کولی شي څلور ورځنۍ سیالۍ ته خاص رنګ ورکړي، او په دې هیله چې نور لوبغاړي هم د دې مستحق چې حقدار وي چې باید ولوبېږي هغه اصلي ساحه یې بشپړه کړې وي باید چانس ورته ورشي او بالاخره دوی ښه وځلېږي. ډېره مننه چې راغلی. خوشحاله اوسئ. مننه یو ځل بیا هم تا نه او ستاسو د یوټیوب چینل بادام وطن نه او تا نه ځانګړې مننه چې راغلی او موږ سره مرکه برابره کړل، او په دې هیله چې هر وخت دا ستاسو خپل کور دی او دلته نور ماشاءالله ځوان لوبغاړي مې شته ټول کې ټیلنټ دی، هر وخت راتلی شي او ستاسو خپل ځای ته بیا هم راشي. ډېره مننه چې را سره وئ کور ودان چې ویډیو مو کتله. ډېره مننه. تعالی په امان.